دوستانو ښه راغلاست. زه یم جاوید خان او تاسو جاوید خان آفیشل چینل ګورئ. دوستانو په دې ویډیو کې ګورئ که چیرته زه راشم فیسبوک ته او فیسبوک کې راشم ویډیو برخې ته. ویډیو برخه کې دلته وګورئ دوستانو مختلف قسمه ویډیو ستاسو ته راځي. دلته دوستانو مثال دا یو ویډیو ده. دغه ویډیو تاسو وکتله څه ناسم داسې پلی کړه او دا مو وکتله او تاسو فیسبوک داسې بند کړئ. دوستانو فیسبوک هم چې بند کړئ بیرته بیا راغلی فیسبوک هم راخلاص کړئ یا ستاسو فیسبوک ناګهانه بند شو تاسو بند نه کړئ اټومیټیک د څه مشکل له وجې بند شو. نو تاسو چې کله ویډیو برخې ته راشي هر څه چې کوشش وکړئ هماغه ویډیو به تاسو ته نه میلاویږي. وګورئ دوستانو تاسو د ویډیو نوم هم معلوم نه وي ټایټل هم درته معلوم نه وي چې دا کومه ویډیو وه چې تاسو کتلې وه. نو موږ څنګه طریقه وکړو تر څو چې هماغه ویډیو را پیدا کړو او پاتې برخه یې وګورو. دې لپاره دوستانو ډیره اسانه طریقه زه تاسو سره شریکوم. تاسو به راشئ خپل د موبایل پلی سټور ته. دلته وګورئ دوستانو پلی سټور به داسې راخلاص کړئ. پلی سټور هم چې کله راخلاص کړئ را به شي سرچ ته او دلته به دوستانو تاسو ولیکئ فیسبوک لایټ. چې کوم دوستانو تاسو سره اوریجنل فیسبوک دی هغې کې دغه مشکل نه حل کیږي. فیسبوک لایټ به ځان لپاره را ډاونلوډ کړئ او که چیرته اپډیټ نه وي دغسې به یې اپډیټ کړئ. دا ډېر ښه زبردست اپلیکیشن دی دوستانو. دغه اپلیکیشن 1.7 MB سایز دی. په هر ډول ټیټ او جیګ ماډل موبایلونو کې دا ډېر په اسانۍ یا سهولت سره کار کوي. زما سره دوستانو دا له مخکې نه ډاونلوډ و خو اپډیټ نه و اپډیټ مې کې. تاسو به خپل فیسبوک لایټ اپډیټ کوئ. دوستانو کله چې ستاسو فیسبوک لایټ اپډیټ شو نو هغې نه وروسته راځو زه تاسو سره طریقه شریکوم چې تاسو څه وکړئ چې هماغه ویډیو پیدا کړئ. اوس وګورئ دوستانو فیسبوک لایټ زما سره هم شته دی. دا به داسې راخلاص کړم. فیسبوک لایټ هم چې دغسې راخلاص کړه دوستانو دلته وګورئ زما سره بل آی ډي پکې لاګین ده. دا آی ډي به زه داسې لاګ آوټ کړم او دا به داسې یاز کړم او دلته به دوستانو زه دغه خپله اوریجنل آی ډي ورته لاګین کړم. دلته اوس دوستانو زما د فیسبوک پاسورډ غواړي. زه به خپل پاسورډ دلته ټایپ کړم. دوستانو کله چې ما خپل د فیسبوک پاسورډ ټایپ کې هغې نه وروسته زما نه دویم پاسورډ هم غواړي چې دې ته 2 سټیپ اټنټیکیشن وایي یا د فیسبوک اکاونټ ډبل سیکیورټي وایي. د ډبل سیکیورټي باندې ما هم تاسو ته یو ویډیو کړې ده او د همغې ویډیو لینک هم تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې شته دی کولی شئ ویې ګورئ ترې نزدی کړئ. دارنګه دوستانو پاس په آی بټن کې هم تاسو سره د هغې ویډیو لینک شریک شوی دی کولی شئ چې هغه ویډیو هم وګورئ چې تاسو خپل فیسبوک باندې ډبل سیکیورټي څنګه لګولی شئ. نو زه به هغه پاسورډ دلته هم ټایپ کړم. دغه پاسورډ دوستانو مونږ ته په SMS کې راځي یعنې ستاسو د سیم کارت میسیج ته راځي. د دې نه وروسته به داسې لاګین شم. اوس وګورئ دوستانو زه خپل اوریجنل فیسبوک ته لاګین شم او زه غواړم چې هماغه ویډیو وګورم کوم چې مې یو ځل مخکې کتلې وه او نور رانه ورکه شوې وه. دې لپاره به دوستانو تاسو پاس د کونج کې د 3 خطونو یا 3 لاینز باندې داسې کلیک وکړئ. بیا به لاندې راشئ دوستانو سیټینګ ته. سیټینګ کې به داسې لاندې راشئ دوستانو یور انفارمیشن برخې ته او دلته به تاسو راشئ اکټیویټي لاکس ته. اکټیویټي لاک کې به دوستانو داسې لاندې راشئ اخر ته ویو لاګډ اکشنز دې باندې به داسې کلیک وکړئ. له دې نه وروسته به دوستانو تاسو راشئ فلټر برخې ته. فلټر کې به کیټګریز برخې ته راشئ او دلته به ویډیو یو واچډ په دویم آپشن کې دی دوستانو. دې آپشن باندې به داسې کلیک وکړئ. دلته وګورئ دوستانو دغه اول نمبر ویډیو همداسې د هر تاریخ بیلې بیلې ویډیوګانې زموږ سره راغلي. دغه آپشن چې کوم دی تاسو ته په اوریجنل فیسبوک کې درکوي خو تاسو هلته خپل لاګ یا هیسټري کتلی شئ ولې ویډیو پلی کولی نه شئ او دلته یې پلی کولی هم شئ. د پلی کولو لپاره دوستانو فار اگزامپل دغه اول نمبر ویډیو چې مونږ په آخري ځل اپریل
18 باندې کتلې دغه به زه ګوره دوستانو دې خواته دا ویډیو چې لیکلې ده د آبي یا شین رنګ کې دا لینک د دې باندې به داسې کلیک وکړئ چې کلیک هم وکړئ ستاسو ویډیو به تاسو ته پلی شي. وګورئ دوستانو په آخري ځل دا ویډیو مونږ کتلې ده داسې که راشي دوستانو وګورئ نورې مختلفې ویډیوګانې داسې که راشي دوستانو ورپسې وګورئ دوستانو بیا هم زه تاسو سره شریکوم که زه راغلم د ویډیو برخې ته او دلته کې زه راغلم سرچ ته په سرچ کې ما ورته ولیکل اسلامیک کې خو به ډېرې ویډیوګانې تاسو ته راشي مخې ته مونږ به ترېنه یوه پلی کړو فار اگزامپل دوستانو دا د دې ماشوم ویډیو زه پلی کوم اوس دا ویډیو مونږ څه ناڅه پلی کړه نور هم فیسبوک داسې بند کړي نو تاسو سره چې کوم اوریجنل فیسبوک دی هغې کې که چیرې تاسو راشئ دلته سیټینګ ته او سیټینګ کې داسې لاندې راشئ بیا هم سیټینګ ان پرایویسي برخې ته او دلته بیا هم راشئ سیټینګز ته او سیټینګ کې دوستانو داسې لاندې راشئ یور انفارمیشن ته او بیا اکټیویټي لاکس ته راشئ اکټیویټي لاک کې دوستانو دلته به آخر ته راشئ ویو لاګډ اکشنز باندې به داسې کلیک وکړئ او دلته به دوستان تاسو فلټرز برخې ته راشئ فلټر کې به کیټګریز ته راشئ بیا به دلته وګورئ دویم نمبر آپشن ته راشئ ویډیوز یو واچډ نو دلته وګورئ دوستانو هماغه ویډیوګانې چې مونږ کتلې دي یو ځل دلته د پلی کولو هیڅ طریقه نشته مونږ یې د دې ځای نه پلی کولی نشو تنها کولی شو دوستانو چې له دې ځای داسې څه کړو ډیلیټ کو خو که چیرته دوستانو تاسو د فیسبوک اوریجنل اپلیکیشن پر ځای فیسبوک لایټ کې لاګین یاستئ چې دا هم د میټا کمپنۍ اپلیکیشن دی په امنیتي لحاظ هم هیڅ ستونزه تاسو ته نه جوړوي که تاسو ورته خپل آی ډي لاګین کې په آی ډي کې هم څه مسله نه راځي نو دلته اوس وګورئ دوستانو که چیرې دلته بیا راشم 3 ډاټس ته او بیا راشم سیټینګز برخې ته او سیټینګ کې دوستانو داسې لاندې راشم دلته دوستانو وګورئ یور انفارمیشن برخې ته راغلم اکټیویټي لاکس برخې ته راځم او بیا به آخر ته راشئ ویو لاګډ اکشن باندې به داسې کلیک وکړئ او دلته وګورئ دوستانو فلټر برخې ته به تاسو راشئ بیا به کیټګریز ته راشئ او دلته وګورئ په دویم نمبر ویډیوز یو واچډ دې باندې به داسې کلیک وکړئ او دلته وګورئ دوستانو هره ویډیو چې تاسو کتلی وي او بیا غواړئ چې ویې ګورئ بس داسې به پرې کلیک وکړئ هغه ویډیو به تاسو سره پلی شي دا به داسې کلیک کړئ تر څو ریفریش شي نو داسې ریفریش کېږي هغه ویډیوګانې ورو ورو دلته راځي تاسو سره دې کې نو تاسو د هر تاریخ ویډیو چې وغواړئ کولی شئ چې د دې برخې نه داسې څه کوئ پلی کړئ نو امید لرم دوستانو چې له دې ویډیو نه به م څه ناڅه زده کړي وي ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ ښه وخت الله پامان